حنزله ابن ابي عامر رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابی دی چې کله د احد په غزوه کې دی شهید شو نو دل ملائکه غسل ورک دته کتابونو کې غسیل الملائکه وای غسیل الملائکه اغه صحابی چې اغه ملائکه غسل ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته دل ملائکه غسل ورک دی حنزله رضی الله تعالی عنه لنا عجیب منظر چې غسل ورله صحابه کرام ورک نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبی نه تپوس کی ودا حنزله چې غزال راتو نو په حال کې دی راغله ودا الله حبیب چې اعلان ووریدو استاد طرف نه د جهاد اعلان نو حنزله رضی الله تعالی عنہ چې د په حالت د جنابت کې ما سره میلاو شوی خو چې اعلان ووریدو نو استاد سره مینه دومره سیوا و چې بیا کور کې ایثار شوی نه دی حالت د جنابت کې او سیده میدان جهاد ته درغلی نبی علیہ السلام وی آو زکه خو چې شهید شنو ملائکه ول غسل ورک دومره امام الانبیاء سره مینه وا چې د نبی علیہ السلام आवाज وورید نو سیده میدان جهاد ته چې کله د احد په موقع باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ کې کړای ورننه وتلی کړای خودونه پکې نه وتل یو صحابي لګیا دی په غاخونو هغه کړای روباس نو د یو صحابي پکې غاخ مات چې امام الانبیاء د مخ نه کړای ریستلی دی مبارک مخ کې کړای نه نوتی چا کړای تین لرکړي نو د امام الانبیاء په مخ باندې وینه پرته و په زور ته کړای وستلی مالک ابن سنان رضی الله تعالی عنہ دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ پلار دی دا ډایرک رامنډ کړیو نبی علیہ السلام په مخ چې کوم وینه پرته و هغه وینه زر په جبه باندې اوسټل او تیر کړل دا د امام الانبیاء د مخ وینه ده تیر کړل نبی علیہ السلام ورته وینه دې سکړه وی خو ما تیر کړه د الله حبیب بس ګیډه تلاړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې د چا د وجود سره زما د وجود وینه شریک شولا الله په هغه وجود د جهنم ور حرام کړي دي اور بدی وجود نسیزي خاصه د وجود وینه ستا وجود تلاړ نو دا مینه د صحابه کرام او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپل ځان نبی نو د احد په موقع باندې او ویا صحابه کرام شهیدان جلیل القدر صحابه لا شونه پراتو شهیدان شیطان پکې یو आवाज خور کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک وی هغه وفات دا आवाज شیطان خور کو هغه خبر راتله مدینه منوره ته احد خو مدینه نه پورا مدینه منوره نه پورا اپل ده نو خبره خوریدله مدینه منوره تراو یو زنانه ډاریک وتل منډه کړه بل زنانه ور سره مرګ شو ډیره په وار خطای یو زنانه روانه ځکه د نبی علیہ السلام د وفات خبر خور زبون زنانه پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پی جنین عشق پی جنین چې امام الانبیاء سره مینه ستوای منډه کړي هغه زنانه لار کې صحابي مخله ورغه وی پیغمبر په حال له هغه صحابي ورته وی ورور دي شهید دي زنانه ته هغه وی انا لله و انا الیه راجعون چې لګه مخه تورله او حت نزدې شي وی تپوس کی نبی علیہ السلام څنګه دی وی بیبي پلار دی شهید شو وی انا لله و انا الیه راجعون لګ مخه تورله وی نبی علیہ السلام څه حال کې دی وی بیبي خاوند دی شهید شو ورور شهید پلار شهید خاون شهید انا لله و انا الیه راجعون چې ورنږدې شول د احد خواته نبی علیہ السلام څه شو نبی علیہ السلام د سیګنه کې ناس صحابه ورته دی هغه دی ناس دی بچ روغ دی زنانه ورمنډې کړې نبی علیہ السلام دې سید لمن نه ونیو تسلی کوله تسلی رینه صبر دو امام الانبیاء دې سید لمن نه ونیو وید الله حبیب چې تم ژوندې اولیدلې نستانه پس راته یو مصیبت نخکاری خو چې تم پستر ژوندې خاون شهید دی رور شهید دی
او پلار شهید دی امام الانبیاء لمن نسی وی چې ته مې روح ولیدلې ستانه بغیر راته یو مصیبت نښکاري داسې مینه وه. نبی علیہ السلام د جهاد اعلان وکړو د چا پلار روزي او د چا رور روزي اوس کور کې یو زنانه ناسته ده هېڅ ورسره نشته نه پلار شته او نه رور شته او نه خاوند یو رکوټی ماشوم دی هغه ماشوم امام الانبیاء ته راولې وی تاسو جهاد لځئ زما د طرف نه دا ماشوم بوځه نبی علیہ السلام ورته وایي دی به څه وکړي هلته دی به څه وکړي وی نه د الله حبیبه یو صحابي لی ورکه خیر دی یو صحابي دی والی او چې کله په صحابي باندې د توري گزار کیږي نو زما بچی دی ورته د ډال په ځای باندې نیسي زما بچی ډال کوه خود صحابي دی خپل وجود بچ کوي بس زما دا بچی د ډال په توګه استعمال کوي. نن ما د جهاد اعلان اورېدلی دی چې امام الانبیاء د جهاد اعلان کړی دومره مینه وه د صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منبر چې دا 3 پاڼې وي یو دعوا درې ایسې وي. نبی علیہ السلام به په دې پاسنۍ پاڼې کې ناست او په دې منځنۍ پاڼې به خپې کېښودې تقریر به شروع چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نبی علیہ السلام تا حیات په دې منبر په دغه پاسنۍ پاڼې بیا صحابي د پاسه نه دی ناست په دې امام الانبیاء ناست په دې به امام الانبیاء کې ناست په دې نه کېنما نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په 2مه پاڼې کې ناست په دې نبی علیہ السلام خپې ایښي دي نو زه به پې کېنم په دې نشم کېناستی په دې امام الانبیاء ناست. بلال رضی الله تعالی عنہ د ډېر خفګان د وجې نه مدینه منوره پرېښوده شام ته لاړ شام ته مدینه منوره یې پرېښودله وی زما مدینه منوره یې پرېښودله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې خوب کې ولید نبی علیہ السلام ورته بلاله ته ولې لاړلې ته خو ډېر بې وفا وې تا زما کلی پرېښود تا مدینه منوره پرېښودله بلال رضی الله تعالی عنہ بیا واپس را روان شو راغی چې راغی صحابه راجمع شول وی امام د نبی علیہ السلام مؤذن راغی صحابه راجمع دي حسنین ورته وی مونږ ته د بابا د وخت اذان وکړه مونږ ته د بابا جان د وخت اذان وکړه تا به زمونږ د بابا جان مؤذن وی مونږ ته اذان وکړه هغه چې اذان شروع کو او اشهد ان محمد رسول الله ته ورسید اذان ته نیمه کې پاتې شو بیهوش را پریوت ما چې بدا اشهد ان محمد رسول الله وی نو ما ته امام الانبیاء مسجد نبوي کې ناس ما په هغه سترګې یخولې زبنن چاته دومره ادب او صحابه کې خا دومره مینا وا نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په 2مه پاڼې کې ناس په دغه خونه کې نه په دې امام الانبیاء خپې خدنه په دې وزکینه او چې کله دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور راغی نو هغه پر اخیری پاڼې کې ناس په دې منځنۍ ابو بکر صدیق ناس رضی الله خو د امام الانبیاء د حضر او د سفر ملګری و په ټول مخلوق کې د پیغمبرانو نه پس اوله مرتبه د ابو بکر صدیق ته رضی الله وبزیریږي ورته نبی علیہ السلام یو ورځ صحابه ته وی د جنت مختلفې دروازې دي یو د روجدارو ده یو د منګزارو ده چې چا کم عمل ډیر کړی جو د هغې دروازې نه به ورته आवाज راځي په هغې به ننوځي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی داسې کس په پکې چې دا 8 واړه دروازې به ورته اوازونه کوي داسې به پکې هم هیڅ الله حبیبه داسې به څوک بختور وي چې د جنت 8 واړه دروازې به ورته اواز کوي وی ابو بکره داسې هېڅوک هم نشته داسې یو سړی دی او هغه ابو بکر صدیق دی هغه ته دا 8 دروازې به ورته وی مرحبا 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 پخیر علی د جنت دروازې به استقبال کی استقبال امام الانبیاء سره مینه ونن زمونږ مینه نشته مینه بس خالی کنګال ګرځو مینه نشته تعالی د نبی علیہ السلام نوم لیکل خوند درکوي تعالی به نبی علیہ السلام درود ویل خوند درکوي مجنون پلار کې ناسو د لیلا نوم به په مخه لیکه اسی به لیکه پک
خلق دا لیونه دی دا لیونه مجنون سکے بس دا لیلا نوم لیکم مړه وی ته لیونه بس ما ته د لیلا په نوم لیکلو باندې زړه ته تسلی راځي کو ته ما ته لیونه وایې کړو دا مجازي عاشق دی چې د لیلا نوم لیکي نو تسلی ورته راځي او چې سړی حقیقي عاشق د امام الانبیاء دی نوم کې به ورته څومره مزه راځي چې دې درود وایي صلی الله وصلی الله علی النبی الامی درود وایي درود مینا کوي نبی علیہ السلام سره صحابه مینا وا چې کله صحابه کرام عمرې لتلله صلح حدیبیه ته ورسېدل مشرکین منع کړی پاپله بنځي ودرېږي نبی علیہ السلام عثمان رضی الله تعالی عنہ ولېږي ورشه ته ډېر مخوري صحابي ته الته مذاکرات وکړي دي سوې مقصد یې څه دی وایي مونږ خو د جنگ په اراده نه یو راغلي نو صحابه صلح حدیبیه په مقام کې ایثار دي او عثمان رضی الله تعالی عنہ مکی مکرمه ته ورسې مشرکانو سره میلو شو شپه وکړه اوس په صلح کوي کنه دي سره مذاکرات مشرکان ورته وایي ته خو راغلی کنه مونږ خو صحابه ګورې څه کال عمرې ته نه پرېږدو دا مضبوطه خبره ده او ته اسې مرادنده شوې ځان له د بیت الله طواف وکړه عمره وکړه بیا به ځې کنه ته خو مذاکراتو له راغلی نو عمره خو وکړه کنه طواف وکړه د بیت الله عثمان رضی الله تعالی عنہ ته نه زه به هله د بیت الله طواف کومه چې ما نه امام الانبیاء مخ کې ورستو پسې زه روان یم زه نه کوم داسې طواف د بیت الله امام الانبیاء به په صلح حدیبیه کې ولاړي او عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ به طواف کوي زه نه کوم طواف تو وای لوی عملی پری خود عمره ونه کړ زوم ګوره کنه چې نبی علیہ السلام نه بغیر د عمرې نه انکار کو نل ته ګوره کنه دلته افواح ورشتو عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید صحابه ته نبی علیہ السلام وی راځي یو صحابي براتو بیعت پې کو د نبی علیہ السلام پلاس کې بیلاس کې خودو نبی علیہ السلام سره بیعت کو نو یو صحابي براتو لاس پې کې خود کې خود اخر کې ټول صحابه ختم شو نبی علیہ السلام صحابه ته وی عثمان رضی الله اخو نشت نو کو شهید کړي خود دنیا نه بتلې او کوئی نه شهید کړي نو صحابه دا لاس د عثمان شو دا زما شو ما سره بیعت کو ما سره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ طواف نه کوي بغیر د امام الانبیاء نه دلته نبی علیہ السلام دا غلاس را دی او په خپل لاس کېږي وای دا د عثمان لاس دا زما لاس خپل لاس ته وی دا د عثمان اسی لاس کې خود بیعت یو کو اعلان شو لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره الله د دې ټول ناراضه شو چې د ونې د لاندې تاسو سره بیعت کو صحابه الله ورته د رضای اعلان صحابه ډېر مینا کوله خان نبی علیہ السلام سره ډېر مینا کوي ډېر او چې څوک د چا سره محبت کوي نو د هغه ذکر به ډېر کوي څوک چې په چا مین نه د هغه ذکر به ډېر کوي ښا نو موږ په نبی علیہ السلام مین یو نو موږ به د نبی علیہ السلام یاد ډېر کوو ښا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه دا ډیر لوی عالم تیر شوی دی دله یو کپڑا چاراوله د مدینی منورې نه راوړل وی حضرت دا د مدینی منورې ده هغه یې راواغسته دسی خپل کړ شاګردان ورته وی حضرت ودا کپڑا د مدینی منورې نه خوس راغلی ده خدا خود مدینی منورې جوړم دا خود بل ملک جوړه ده لکه مثال یو سیس د ایران جوړي په مدینه منوره کې خرسي کې دا خود بل ملک جوړي نو دا خود مدینه منورې نه ده جوړه دا خود بل ملک جوړه ده او چا مدینه منورې تراوړې ده رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه ورته پدې پوهه چې دا جوړه د مدینه منورې نه ده دا د بل ملک جوړه ده خو په دې باندې د مدینه منورې هوا چلیدلې د زکه خپل هوا پینه د لګېدلې هوا پی چلیدلې د زکه خپل او بار په دې د مدینه منورې هوا چلیدلې امام مالک رحمت الله علیه په مدینه منوره کې پسورلې نسورې برابر خط چارته ولې نه خېجي وی په دې لارو امام الانبیاء پیادل تلې دې نو زه په پسورلې نه خېجم بس ما نه غلیش کور کې بناسو سو پراغه د مسلې تپوس پای کو ورته ولراغه مسله به ورته ویل او چې څوک براغه چې مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث وایا هغه ته به تلک صبر
کور ته به ورغې وبه یې لامبله نوي کپړې به یې واغوستې پټکې به یې ووخو ګیره به یې منګس کړه او عطر به یې ولګوله بار ته به وروتې راشئ اوس کښېنئ تاسو ته د امام الانبیا احادیث بیانوم لومبی به یې غسل وکړه بیا به یې جامې واغوستې او بیا به یې پټکې ووخو بیا به یې ګیره منګس کړله او بیا به راووت سعید ابن مسیب رحمت الله علیه ډېر بیمار و داسې په کټ کې پروت و یو کس راغی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث تپوس یې وکړو ما ونیسئ رانیغ مې کړئ خلق ورته په ملاس ته وایي نه نه په ملاس ته ویل دا بېادبي ده ما رانیغ کړئ کسانو داسې ونیو رانیغ یې کړو چې داسې په ډډه کېناست نو حدیث یې بیان کړو چې څنګه یې حدیث بیان کړو بس په شا په کټ کې واوړېد او کلمه د شهادت یې وي او د دنیا نه لاړ دومره صح حالت کې خو د امام الانبیا حدیث مبارک په ملاس ته باندې نه وي وي دا بېادبي ده دا بېادبي ده اوس خو د الله رحم وکړي دا عمره ده په باب السلام به وردن شي د روضې خوا ته به ورسي که نه نو موبایل به میله وکړي ها آنلاین خپل سلام پیش کړه دا ته څه په شاړو واړو سري د روضې مبارکې خوا ته به یې موبایل آن کړی سلام پیش کا هلته به چغې روړې وي هلته به یې موبایل په لاس کې نیولی سلام پیش کا او د خدای بنده دا خو ته بېادبي کوې دا خو ته غټه بې احترامي کوې بېادبي ده د امام الانبیا روضه مبارکه ده او تا دلته موبایل آن کړی دی سلام پیش کا چغې روړې وایي غټ غټ علماو چرته وینئ چې کله سلام له لاړ شي که نه مونږ خو چې لاړ شو تاسو ولیدې هلته هغه سوري دي که نه جنګله کې لکه یو سوری د امام الانبیا مخ مبارک طرف ته دی بل د ابوبکر سي دی به وایي داسې به سوري کې به تماشه کوي د خدای بنده لوی لوی علما چې سلام له ورشي د روضې خوا ته ورشي نو کته ګوري داسې روضې طرف ته نه ګوري وایي چېرته بېادبي ونه شي داسې کته ګوري الصلاة والسلام علیک یا رسول الله یا حبیب الله یا نبی الله ډېر په درمیانه اواز سلام پیش کړي بېادبي ونه شي د امام الانبیا روضه ده وجودونه یې په ځمکو حرام دي وجود ته یې وایي نه څه نشي ویلی روغ وجود یې دلته قبر مبارک کې ډېر په ادب سلام پیش کړي ډېر په ادب سلام پیش کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به مینه کړو د مینې چل به د صحابو نه زده کړو او د مینې قابل انسان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه ورسره کوي مینه ورسره سیوا کوي د بچو نه ورسره هم سیوا کوي وی قیامت کې به دا خلق موسی علیہ السلام نه لاړ شي اول ابراهیم علیہ السلام نه اب موسی علیہ السلام له ولیږي وی دا کلیم الله ودته وایي چې الله یې صاف شروع کړي اب ورته وی عیسی علیہ السلام نه لاړ شي دا روح الله ودته وایي عیسی علیہ السلام ورته وی نبی اخر الزمان نه لاړ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دعا وکړي الله به وی حساب می شروع پولیس رات پل به ولګي خان د پولیس رات پل چې دا د جهنم د پاسه لګېدلې اب د جهنم د پاسه ولګي نبی علیہ السلام ته وی ته ودرېږه امام الانبیا به ولاړي چې په پولیس رات په تیری نبی علیہ السلام ته وی ته ودرېږه او د خلکو ته وی راځي وی بعضې خلق به داسې په دې پولیس رات پرې وځي لکه د بجلۍ پړق سیده به سیده سیده رو رو به سختی شروع شي بعضې خلق به راشي چې د پولیس رات ته را مخامخ کېږي نو د برې نه به د اوسپنې کونډې داسې را ځوړند شي د اوسپنې کونډې به راشي یو طرف ته به ورلاړم کې او بل طرف ته داسې به یې کونډو کې ونیسي وایي به زه مخې ته ځه او نبی علیہ السلام به ولاړي دغه ټیم کې به وایي یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم د پولیس رات خوا ته به ولاړي یا رب سلم خدایا د رحم معامله وکړي خدایا زما امتیان دی خدایا ډېر د رحم معامله وکړي دغه ټیم کې بم د پولیس رات خوا کې امام الانبیا ولاړي ډېره عجیبه نثاره وي یا رب سلم اے رب زما اے رب زما اے رب زما د سلامتیا معامله وکړي خدایا دسی کونډې به ورته لګولي او روان وي دا به هغه کسانی چې هغې مونځ په ټیم نه وي کړی په مونځ کې کوتاهي کړي او مونځونه یې صحیح نه دي راوتلي چې رسي جنت ته نو دا ټول وجود به یې غوښې غوښې شوي داسې کونډې به یې د ګرۍ که نه داسې کونډې به ورته یو طرف ته او بل طرف ته لګېدلي او دی به روان او هغه به یې داسې زخمي کوي
وای چې جنت ترسي نو ټول وجود به زخمی زخمی شي. دا د مونږ سزا ده چې دی مونږ نو کړي نن هغه سزا الله ورکړي. او بعضې خلق به په ولاړه نشتلی نو په داسې لوټکي به وي په پولیس رات په روانې لوټکي. خدایه دا به کم منظري، دا به څومره سخته ورځې خدایه چې زمونږ به څه حال یل. وایي داسې ټوپونه به وایي ټوپونه داسې په ټوپونو به روانې په پولیس رات به تللی نه شي. او نبی علیہ السلام به وایي یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم. یا رب زما امتیان دي خدایه د کرم معامله ورسره وکړي. خدایه محفوظ کې لاندې جهنم دی. خدایه یا رب سلم لاندې جهنم دی. خدایه بچ کې د جهنم نه، خدایه بچ کې د جهنم. دق امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر مینه شروع کړي، ډیر مینه شروع، ډیر درود شریف په وایي او د جمعې په ورځ او په شپه په ډیر وایي. وایي چې پجا پولیس رات تیرې کوم نه خاطب ولاړ یا رب سلم یا رب سلم. الله دې مونږ ټول صحیح مون گزار کی. خدای دې مونږ له اول توفیق راکړي، خدای دې مونږ له اول توفیق راکړي. دومره سړی ویریږي، سړی وی دي تقریرونه مې بس کړلې. حدیث مبارک کې راځي یو کس په جهنم کې کلمې به ټولې راوتی، کلمې به ورته داسې یو ډېرې پروتي، هدې به داسې به دې کلمو باندې تاویږي لکه خر چې په جرنده تاویږي. دې به داسې به دې کلمو تاویږي لکه دا خر چې په جرنده تاویږي او داسې به ګرځي. خلق براشي ورته وي ته هغه نه وې هغه مونږ ته چې به دې امر بالمعروف کو نهي عن المنکر، ته خو به مونږ ته تقریرونه کول، ته خو هغه تا چې به مونږ ته تقریرونه کول. دا به واعظین چې قوم ته تقریرونه کوي، لکه د تقریرونو خلق به دا کوي دا مه کوي. دا خلق ورته وي تا به مونږ ته تقریرونه نه کول، تا هغه مولي صاحب نه هغه تقریرونه چې به دې راته کول چې دا مه کوئ دا کوئ دا مه کوئ او یمه نو تاسو سره ولې نن دا حشر دی؟ دی به ورته وایي ما به تاسو ته وي او په خپله به مې پې عمل نه کوم، تاسو ته به مې وي او په خپله به مې پې عمل نه کوم. ټیک ته ما دپاره دا ډېره ښه خبره ده چې زما او د بل په خوله به ډېر خلک راوړي خو چې زمونږ به بیا څه حال. ستا په خوله خو به سړی منګزار شي خو چې ستا به څه حال، ستا په خوله خو به سړی تبلیغ له لاړ شي خو چې ستا به څه حال، ستا په خوله خو به بل مونځ شروع کړي خو چې ستا به څه حال. دی به ورته وایي واو اقه یمه. نو دا ولې ته خو په خپلو کلمو ګرځې، ما به تاسو ته وي او په خپله به مې پې عمل نه کوو. نن را سره الله دا حشر په خپلو کلمو به داسې ګرځي لکه خر چې په جرنده باندې داسې ګرځي. الله دې زمونږ حفاظت وکړي. خدایه مونږ ونیسې، خدایه سینه چې مونږ ونیسې. خدایه دې کې به ډېر لوی خلق الله راونیسي، ډېر لوی تقریرونو والا به الله راونیسي چې په ظاهره به زما په شان ډېر ښکلی تقریر کوي خو دنده به پکې عمل نه وي، په خپله به نه کوي او خلقو ته به وایي کوئ یې، بس په کلمو باندې به د جرندې په شان تاویږي او جهنمیان خلق ورته راټول. اوس دا ته څه کوې؟ دا ته په څه حال کې؟ ته خو هغه مولي صاحب نه یې، ته خو هغه تبلیغي کاکا نه یې، ته خو هغه حاجي صاحب نه یې. مونږ ته چې به تقریرونه کول واقع یما تقریرونه به مې تاسو ته کول او په خپله به مې پې عمل نه کوم. خدایه مونږ له پې اول د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې مونږ له اول د عمل راکړي. خدایه مونږ واعظینو له د عمل توفیق راکړي. خدایه مونږ له اول د عمل توفیق راکړي. خدایه اول مونږ جوړ کړي او بیا دوی جوړ کړي. خدایه هسې نه چې دی راته وایي تا هغه مولي صاحب نه وي، تا هغه مولي صاحب نه وي. خدایه زمونږ به بیا څه حالي په میدان محشر کې، مونږ به څه حالي خدایه، څومره د بېعزتۍ حالت پې زمونږ. خدایه مونږ ټول په ټوله خدایه صحیح مؤمنان کې خدایه د صحیح عمل کولو توفیق راله راکړي. خدایه مونږ دا علما میدان محشر کې د خلقو ته مه رسوا کوه. خدایه مونږ ورته مه رسوا کوه. خدایه دی مقصد دا دی چې دا علما دي او دا د الله منونکي دي. چرته به د عالم لاس ښکلي او کله به وله پګړۍ ښکلي او دا نیکان دي، دا الله ته رسېدلی خلق دی. خدایه مونږ باطن نه دوی نه دي خبر. خدایه یا الله چې د دې خلقو په مونږ څه ګمان دی، خدایه مونږ هغه شانتې جوړ کړې. خدایه د دې ګمان په مونږ د نیکانو دی. خدایه مونږ ورته مه مختورن کوه. خدایه مونږ دوی ته مه شرموه. خدایه
مونږ دې مو خدای مونږ دې ته مشرمو په میدان محشر کې خدای څنګه چې را باندې نن پر دې را چولې دې خدایا ال ترا باندې پر دې را واچې خدای زمو عیوب دې ته مخ کارا کوا خدایا خدای مونږ دې ته مذلیل کوا خدایا مونږ دې ته مرسوا کوا خدایا یا الله مونږ ټول اخیره خاتمه په ایمان کې الله اخیره خاتمه په ایمان کې اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله